یوه ښځه زړه ښځه چې ولاړه وه او د تلاشۍ د پولیس صاحب منصب یې ترنه پوښتنه وکړه ما در از کجا آمدی؟ دی ورته ویل از کاپیسا بچیم. ورته ویل برای ما چهارمغز تو چهارمغز نآوردی؟ دی زړې ښځې ورته ویل چې بچیم خدا بچه تو رم بندی کنه که تو چهارمغز بخوری. دا یوه نمونه وه د یوې زړې ښځې د زړه د آه او د فغان او د درد چې یوه مناقشه واقع شوه. د داسې مناقشاتو او د سوال و ځواب په هزارها مثالونه چې سړی ته دروازه ننوځي آر وي او ویني غمناکې تراژیدي قصې آر وي. بل دا چې هلته به خاصې مختلفو تلاشیو باندې تېرېږي او په دې تلاشیو کې په غیر انساني او غیر اخلاقي ډول باندې تلاشي کېږي او بیا به مختلفې ټاپې او امضاګانې پې کېږي او په هر پاټک او په هر دروازه کې به خاص امضا کېږي او هر چا ته به لاس ورښکاروي چې څو امضاګانې پې شوې تر څو چې سړی د خپل محبوس ځای ته رارسي نو د لاس نه یې تیاره دی د قدیمه محکمو و د قوالو او د سندونو یوه صفحه جوړېږي چې په مختلفو امورونو امضاګانو ټاپو نه د لاس د مړوند صفحه ډکه شوي تر څو چې بېرته دا سړی وځي او د خپل مطلوب سړي سره ګوري که دی لس دقیقې ملاقات کوي نو دا ملاقات به د ده ټوله ورځ ترنه اخلي او ټوله ورځ به دی د لس دقیقو ملاقات دپاره په زرهاو احتیاجونه او تکلیفونه تېروي. د دیموکراسۍ او د ازادۍ دعوه لرونکي چې دا ادعا کوي چې دلته موږ دې ملک ته ازادي راوړې د ازادۍ نمونه خو یې دا ده چې سابقه پل چرخي چې د کمونستانو د زندانیانو دپاره بس وه د غربیانو د زندانیانو دپاره کافي نه شو چې دوه بلاکه یې نه وي پکې تعمیر کړل چې یو بلاک یې د بګرامو د ګوانتاموز د بندیانو دپاره تخصیص کړی دی او بل بلاک یې د مخدراتو د بندیانو د قاچاقبرانو دپاره تخصیص کړی. په افغانستان کې د زیاتو زندانونو زیاتېدل او د نویو زندانونو جوړېدل دا علامه د دې ده چې دا حکومت دې ملک ته ازادي راوړي او د ازادۍ د مقتضیاتو د لوازمو نه دا دي چې باید زندانونه زیات شي. په عربي کې ضرب المثل دی چې سخي سړی وي هغو ته کثیر رماد وایي د سخي سړي دنغري یې ډېرې وي او د ظالم پادشاه په زندانونو باندې پېژندل کېږي چې زندانیان یې زیات وو زندانونه یې ډېر وو دا علامه د ظالم حکومت ده. خو که بشر چېرته دی چې د دې زندان منځ ته راشي دلته اول وخت چې ولې 200 انسانان په یوه قفس کې اوسي ولې د انسانانو ته د حیواني ژوند سهولتونه هم نه دي برابر. د دیموکراسۍ دعواداران چېرته دي چې راشي د دې قفسونو ته منځ ته راشي. عجیبه دا ده چې یوه قفس ته ورغلم چې ډله ډله مختلف نوع مختلف مزاج لیونیان هلته سره یو ځای شوي وو. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دي؟ چې دا لیونیان دي. ما ویل لیونیان څنګه بندیان دي؟ لیونیان خو په هېڅ قانون کې مکلف نه دي خو یا باید غیر مکلف حساب ورسره وشي لکه چې د عبدالرحمن سره حساب وکړه چې معاون د وزارت عدلیې اعلان وکړه چې دا خو لیونی و او لیونی زموږ په قانون کې غیر مکلف دی په شریعت کې دی په خاطر موږ خوشی کړه. نو ما وایي چې ما خو دا اورېدلي وو چې تاسو لیونیان خوشی کوئ ځکه لیونیان غیر مکلف دي. دا په لسهاوو لیونیان چې د پلچرخي کې تقریبا یو دارالمجانین څخه جوړېږي دا لیونیان یې د څه دپاره ساتلي دي. هغه سړي راته وخندل هغه خلک دي چې هغه پاپ تر شا ولاړ وي سفارش وکړه هغه خلک خوشي کېږي دا خو مسلمانان دي. یو لیونی وه چې په 24 ساعت کې تقریبا 6 ساعته به د مسلسل چیغې ویلې چې د دې چیغو نه به نورو خلکو هم خوب نه شوی کړی. خو بیا هم د دې لیوني چیغو ته نه د حقوق بشر خلک راغلل چې غم یې وخوري نه د وزارت صحي ډاکټرانو غمخورۍ ته ورته راغلل. ما ورته وویل بعضې خلکو ته چې راځئ دا خلکو ته یا غیر مکلف کې په ضمانت یې خوشي کړئ تر هغو وخته چې صحتیاب شي قادر د دې شي محل د محاکمې وګرځي بل ته یې محکمه د راوغواړي د دعوې دپاره. او یا که دا نه کوئ وزارت صحي ته یې ور حواله کړئ چې په دارالمجانین کې ته تداوۍ لاندې شي. او یا که دا هم نه کوه په داخل د پل شرقي کې ورته یو دارالمجانین جوړ کړئ یو خاص وینګ ورته تاسیس کړئ چې دارالمجانین ولري ډاکټران ولري
او یو وینګ لیونیانو ته ورکوي یو وینګ پوډریانو ته ورکوي. عجیبه دا ده چې په بعضو وینګونو کې پوډریان ګنګس پراته دي او دا ټوله مبارزه د مخدراتو چې جاري ده. هغو دا ونه شوی کولی چې د پل شرقي د منځ معتادینو ته یو تربیتي ریبلیټیشن سنټر جوړ کړه چې دا خلک د اعتیاد نه خلاص کړه. دې ته م اهتمام نشته. نو زه نه پوهېږم، زه غواړم دا غږ د حقوق بشر علاقمندانو ته ور ورسوم چې که نور معتادین نشي جوړولی، دا د پل شرقي معتادینو ته خو یو صحي او تربیتي پروګرام جوړ کړئ چې دا خو د اعتیاد نه خلاص شي. دا خو تیار په قفسو کې دي. که دې ته څوک پوډر ور ونه رسوي او کوټه قلف شي او ډاکټر دوا ورکړه، دا به ولې دلته د احتیاط سره پاتې کېږي؟ احتیاط خو ډېر اسانه ختمېږي دلته، دا ولې دوی په احتیاط کې پاتې کېږي؟ خو هېڅوک هم د دې غمه نه خوري. او د دې نه بله دردناکه خبره چې بلې خوا ته ورته وشوم، واړه ماشومانو منډې ویلی. ما ورته ویل چې دا څه کوي؟ د چا نه مې پوښتنه وکړه، دا وړ ماشوم څه کوي؟ دا هم بندي دی. ما دې څه ظلم کړی دی چې دا بندي دی؟ وایي دا ماشوم خو مور یې بندي ده، د مور سره بندي دی. نو ما ورته ویل چې دا کوم قانون دی چې د مور په جرم باندې ماتوالو ته جور ورکول کېږي؟ د غربي دیموکراسۍ د حقوق بشر د ټولو په ټنډه باندې تور داغ دی. د شرقي نساء وینګ او په هغو کې چې څه کیسې تېرېږي، هلته مظلومې ښځې او ماشومان او هلته چې کوم حالات تېرېږي، دا د حقوق بشر په څنډه باندې تور داغ دی چې د دې مظلومانو ماشومانو د حال پوښتنه نه کوي. او د دې اطفالو دپاره هغه اطفال چې پلار یې وسفړ وایي، هغه خو کورنی تاوتریخوالی دی. دا چې د بوش دیموکراسۍ څپړې ویلي دي او د پل شرقي په قفسو کې ژوند کوي، دا د چا تاوتریخوالی دی؟ د دې بوج به څوک اخلي؟ کوم حقوق بشر به د دې جرم قبلوي؟ هغه کسان چې د زندان فلسفه یې جوړه کړې ده. اسلام د دغسې زندانونو نه بري او بېزاره دی. داسې زندانونه د اسلام په تاریخ کې مثال او نمونه نه لري. دا د کمونستانو میراث دی دې ملک ته او د غربیانو میراث دی دې ملک ته چې موږ یې په کورکورانه او پټو سترګو باندې د دې نه تقلید کوو او دا یوه لاره د حل د اجتماعي مشکلاتو دپاره ګڼو. اسلام خو جنګي اسیرانو ته چې ښځې وي او ماشومان وي زندان نه دی لازم کړی، بلکې هغو ته یې د ملک یمین باب په کټه کې خلاص کړی دی چې هغوی باید په فامیلونو کې د لطف او د حنان او د محبت په فضا کې په غېږ کې ژوند وکړه. واړه ماشومان په زندان کې لویېږي او په زندان کې لوبې کوي او په دې نه دي خبر چې بهر دنیا کې څه ده او زندان څه دی او په دې نه پوهېږي چې دوی ولې زندان ته راغلي دي. د هغې نه تېر شوم، د یو بل ساحې ته چې ورغلم چې یو سپین ږیری او یا کلن سړی د یو بستر په څنګ ناست دی چې لیوني زوی ته ناست دی چې سر یې په دیواله ویلی وه، زخمي وه، پلستر وه او بېخوده پروت وه په بستر کې او دا یې سر ته ناست وه. ما ته ویل چې زویه دغه سړی خو بله د لمر نه سیرې ته کېږده. دا یې په دې قادر نه وه چې د سیر نه د لمر نه سیرې ته کش کړه، ځکه دومره سپین ږیری وه. ما وکافه ته څوک یې؟ دا څوک دی؟ چې دا زما زوی دی. ما ولې پروت دی؟ دا لیونی دی او بېهوشه دی. او ته څه کوې؟ زه هم بندي یم، دا زوی مې هم بندي دی. هم ورسره تلس ونیوه، د لمر نه ورته سیرې ته کړه او بیا ورته کېناستم چې د خپل غم کیسه راته وکړه. د شکل او بریتو ګیرو ته مې چې کتل، د دې حجامت او د بریتونو د لنډولو موقع هم نه ورته برابره او کالي دومره حد خیرن وو چې تابستاني کالي په زمستاني کالي بدل شوي وو د ډېر چرت نه دومره. نو بیا مې فکر وکړ چې قانون او د هغوی قوانینو روایت چېرته دي چې نه د لیوني مراعات کوي او نه د شی خفاني.